بقله کومه ده دا د ورور د غپ ملګوا لار دنه د ورور د وسول د ورور د چې ورشه ول درته میلمه درته چارجر شته کنه ورور د څنګه راغلی دلته خو ورور پیسې دار ورته کنه غریب سړي دوه ورور لا شي بس پښتنه شروع څنګه خیر بخیر خجور د بیت طلب خیر کور کې کراري او آباد خو عادي خو مکمل پښتنه کیږي الله سنې مې چې کزه تاسو ګورم ته دا کیمرا وته نيسا اې د نرمه شي ژوندې اوسې خدای خوشاله سره څنګه جلې کې غټي وګدای نه راځي غټي مړ دي نه کی ازنه ساده نو بس مال واده وکا سوالته سیلا سپته ورته مال واده وکا واده درته کول خیر سیدا د مسافر مل شي خدایا د مسافر مل شي خدایا یا بنهر ویا بس پو خړلې وینا زمانه سلام درنو دوستانو ستړي مشه په خیرونه مصطفی میاخیل مو سادات صاحب را سره ده سید حمایت الله سادات درنو دوستانو د اختر مبارک ورځ شپې دي او موږ هم راغلي نن د جلال آباد ښار ډنډ غاړې ته په دغه ساحه کې به تاسو خبرونه کوو د میوو ولا سره کېږو نور هیوادوالو سره کېږو د دوی حال او احوال اخلو دا ګورو چې قیمتي خو بنئ سادات صاحب سلام شي بخیر السلام علیکم څنګه مې خیل صاحب خیر په خیر ست خده کلاوی دا حرکت کو په خیر سره بقول خیر او قرار به کې ورزو سا کسی د خیر اختر د تیارې نیولې کنه بس ولا ان شاء الله بس خپل د وسه مطابق تیاری مرته نیولې ده نو ها مې خو بګران نه مې دا خسي اوس اول به والو کنه ها او والو سره سو جوړ جامې کړې دي ولا مې خیل صاحب یو جوړ مې کړه نه مړه هغه خره مزید ما خو جوړ نه کړی نو الله مې رحمه ماما سره مسه بخیر جوړ تاسو څنګه خې بخیر ته تبرګه څنګه راخیسای تر ازم مړه مټاره ماما لاړه ها څنګه ته شکر دی دغه مخ راول مړه نن دې څه ده نو شفیق الله شفیق الله کوم ځای راغله زه پرماړی نه مې دی وا به کړی وا د خسي وا مسګل څنګه قیمت خو بنئ ولا قیمتي یار سورو قیمتي ده اختر ته خیر سره تیارانه برابر دي کنه بس برابر نو اختر زی ان شاء الله سو زامن دي سو دي لونه دي دریم زامن دي سره مرغان دي ټول ته یو رقم د جامع واقع کړی دي ان شاء الله فرق به نه کړي او کنه دا زوی خو ځاس نه ده دا دي زوی ده خه ماشاءالله سلام سي خیر نن دي چی ده سمي الله پلار دي سنوم ده شفیق الله کومه ده دا د ورور د غپ ملګوا لار دنه د ورور د وسول د ورور دی په کشر ورور مې ده رښتیا ده جامې درته کړی کنه ولنه چې واخیستل وسه بادام پسته کاجو بادام پسته کاجو مړه موږ استاد سره نه سره کې مونږ نه لاړو ښا مکتب وای هو څوم صنف کې لکه چې مکتب کې ځان نه چولای ډیره مننه ته څنګه خیر بادام سودا خرڅي کنه هو چې دې اوس خرڅ کړو اوس کاجو پسته کشمش نخود بادام نن دې 100 روپے ګټلې ولا غنو پته نه لګین مې خو بګران نه ګران شوی دی یخ ان غریب سړي خوراک نه دی ما غوندي کیږي ولا نه کیږي رقم شته کور ته چوڑی کنه صرف فرسه ولا نو کورته مړ شابه ډیر نن دې سو نن یوسف شابه ډیر مننه ان شاء الله موافق اوسه دوستانو نو هیوادوالو سره غږیږو سادات وای کنه خیل صاحب شي سودا مودا باندې تکاو کنه ماما ورسېدا سودا وکاو او د اختر په شپه تر پښتو بالکل د اختر په شپه ولا خیر راځو او سودا به موږ میوه باخلو او اندرز ګوړه باخلو السلام علیکم یا اهل القبور ها نو راځي چې د ګوړه ورا تور څنګه خو خدا السلام علیکم سلام مشرخي طبيعت دي خدا شکر دی الحمدلله چارج نشته کې څنګه کمزور شتاولې نشته چارج بس مازیګره ده کړه نو مبارک دي صدا نو می عمر ده سو قسمه ګوره در سره کوم ځای ګوره در سره ګوره خو درې سرور رقم دي وطنیم دي کامیم دي پاکستانیم دي بس اختر روان دا قیمت شي خو بنئ نه ګوره خو خپل ریټ کې دي خپل ریټ کې دي غیر منه بس خپل ریټ خرڅوا الله مالک دې څه کنه او ځکه خلک غریب دی او د اختر لپاره به قیمتي نه راولي باید رینه ولې ځکه چې زیاتره هیوادونو کې په افغانستان کې درته خیمه نو چې کله د اختر ورځ شپې شي هغه د هر څه ریټونه وخیزي د خوراکي توکو
او په کار نه ده ځکه چې موږ مسلمانان یو باید د مسلمان له هغه نه غلطه فایده جګه نه کړو بس په خپله اندازې سره باید ټول هېوادوال راکړه ورکړه وکړي سعادت صاحب وایه که نه ما غړی خپله نه ګرېږي څه نظر لري ستا ته هېوادوال ته څه وایې والله هېوادوالو ته دا وایم خصوصا دکاندارانو ته آفرین چې ډېره ګزاره وکړي څومره ګزاره وکړي ستا په نظر بس مطلب سلو کې یو 10% ګزاره وکړي بس لکه تقریبا دا ځای هغه دیوال دومره ګزاره باید ته پکې څه ووایې دا پکې راوله دلته د کیمره پې ورونه باسه ډېر بدرنګ یې که نه یاره ما نه ډېر بدرنګ یې که دواړه یو شی ما ته ښه ښایسته یې ګپ لګومه ښه و ته راځه ته راځه دا پلوان چې کوي ته راځه دا پلوان څه کوي پلوان السلام علیکم جوړ صدقه ده کراري ده قربان څنګه د خیره بازارونه بس شکر ده وروره خدای په ځل ښه دی انشاءالله شکر ده بس دې مخکې غونډې نه دي نو مخکې غونډې نه دي که مخکې غونډې مخکې ښه وو اوس زیاتې وي خاص مزه نشته اکثره زمونږ او ستاسې هېوادوال چې کله د اختر ورځې شپې راځي د ځانګړې ورځې شپې راځي هغه د توکو نرخونه لوړوي صحیح ده خلک شته ده نه بس بعضې خلک شته ده ریټونه اوچتوي موږ نه اوچتوو ظلم ده که نه ظلم کوي زموږ هېوادوال غریب دي صحیح خبره ده او بل هغه متل ده وایي لږ وخوره تل وخوره تل وخوره یعنې په لږ ګټه وایي که هر وخت به تا ته یو سړی راځي که نه هر وخت به سودا کوي که داسې د اختر په ورځو شپو کې چې سوداګانې قیمته شي هغه قیمته شي بیا نو ښه نه ده ښه خبره ده ورو خدای دې وکړي چې ښه بازار ولري قربان او ښې پیسو ګټل کښېنه موږ سره چای وڅښه مشکل نشته ده ډېره زیاته مننه ښه وخت ولري ورو څنګه ته مفته ټولو خوړو نو ولې که دا ولې اجازه یې درکړې ده خپل مال هم ده څه شي مال دی خپل دا څه کېږي څنګه خپل مال ګپ لګوي دا خو حرام ده که نه ګپ لګوي څه شي خرڅوې ته چاکلیټ دی ته راسه راسه دا بیګ دې ونیسه خپل مال ده یو هغې نه واچو چې زیات دي دا کم نه اچوې زه نه اچوې بس مزې کوه کاکا څنګه یې جوړ یې طبیعتونه ښه دي کوم ځای نه راغلی بخیره شیرزاد شیرزاد کوم ځای نه راغلی توتونه توتونه ماشاءالله بیا خو ما ماما یې ګوره ښه ماماګان مې پټلوال دي ډېر نوم مبارک دې څه و سید عالم خان سید عالم خان علم خان کاکا جانه پخواني اخترونو مزې خو اوس نشته که نه هغه مینه محبت هغه مینه نشته اوس حب کې هر سړی ساتي ټولې پیسې دي که نه بس مطلب یارانه ده آفرین د کلي اختر څنګه دی د دې ښار اختر څنګه دی اعتراف ښه دی مینه محبت دلته زیات دلته خو چې ورشې ول درته هغه مېلمه درته چارجر شته که نه کوربور ته څنګه راغلی دلته خو وروره پیسهدار ورجور څوک غریب سړي څوک لاړ شي بس پوښتنه شروع څنګه خیر ښه جوړه طبیعت طلب خیر کور کې کراري او آباد خو عادي خو مکمل پوښتنه کیږي دلته بس چرانو ته چارجر لري که نه بس قربه مو ته خدای خیر کې څنګه راغلی خبره ده که نه خوشحاله اوسې بس سودا وکړه خیره سره او په جیب پام کوه ښه اختر ورځې شپې دې شي زوړ جیب درنه ونه ښه ساده چېرته ورک شوې ساده ته چېرته ورک شوې ساده ته راځه داسې مخکې ځو داسې به مخکې ورسو بیا پیدا شو دغه پیدا شو ډرون مې د ټیکه کړی و او والله یار زنده باد ښه ته په ټولو کې اولې خپل نمبر 1 دا ماما سلامونه ستر مسې خیر اوسه جوړ تازه ماما نوم دې څه ده ګلا خان ګلا خان د کوم ځای بیسود کې اوسېږم کونړ اصل دی زامن دې زلمین شته نشته دی وړ دي څنګه د کار روزګار څنګه دی گزاري والا دی ستیم تاس کېده دی په دې سخت ده که نه دا ګرمي و دا سختي و دا خامخا شته سخت ورځ څو روپۍ پاتې کېږي درته کله یو نیم سل پاتې شي کله سل پاتې شي کله څو اولادونه دي اته ماشاءالله الله دې نیک عمل نیک سالي لوی کړي او اختر لپاره د بچیانو ته به هیڅ سوي ترتیب نه دی برابر کړی څه به کوو زه الله دې ورحمېږي بس د ټولو هېوادوالو عالم دغسې ده بس یوازې څو هغه مالدار دي څه خلک بس نور ټول غریب دي خدای تعالی دې په ټول وطنوالو ورحمېږي ډېره مننه انشاءالله بس خدای مهربانه بچه ده الله دې بچیان راولوی کړه او چې بس خوشحاله زندګي ډېره مننه بس نو سودا ته داسې ځو مېوې دې وخواته دي بس وطن د غربت څپو والی ده خدای دې وکړي چې
ورجانه یو لسګون کومه تاسو راوکړه الله پر رضا لسګون ولا ما سره مشکاکه ما سره تاسو ګټلې تاسو ګټلې ما نن 200 راځه سلمات راځه بکیره نه ورا خا سکه امبولانس روان کړي ها نما گپ لگاو گپ لگاو او دا څنګه پلوانا جوړ کلر پلی ډیر مخ وګوره ها پلی ولا بس ډیر غټه شوی دا بس دا په کې راځي نه پلار مې پلار دی دا سم زوی ته زه سالورم کله دی وਹੀ قربي دي نه لار لار پچا باندې نه حق گزار نه حق نه خو بس تو نه حق کار ہوتا نه کړه غلط کار نه مسافر نه سي مور پلار ساته مور پلار سره ساته نو بیا تنه وਹੀ او کله چې خپل اولاد پیدا شو کنه بیا به پلار غوال درې دی چې پلار قربان دي الله سو شم کاش کې بیا وهاله وای ځکه چې ته تا چې زولم دا خو د بدیل عمل وهاله ما ځکه ته د اولاد هغه بد نه غواړي ستا چې ته بد شي مثال غلط کار وکي یا غلط معرفي شي خلکو ته په همدې خاطر ته پلار وهي ټکي ساين دی لپاره دا کار کوي کنه د پلار وړي لاس کې ها ته ورشه الله سنې مې چې کزه تا اوس ګورم ته دا کیمرا وته نيسا اې د نرمه شي ژوندې اوسې خدای خوشاله سره لره بس د پلار ډیر کاکا ماشاءالله خدای پاک نیک عمل زمون درکړي الله دې تلوي کی السلام علیکم وعلیکم السلام ولي ځان ته خوري نو دي چې دا نوراغه ماشاءالله چې شي کې چې شي خرڅه پلاستیکونه 100 روپے ګټلې دي بیاکه 200 پورین ولا سي تاله تکړه اپ کله چې واده دې کړی دا نه دا بسنګ کو یاره پیسې والله هغه غینو وای کنه سنو میږي ما نه نیم دی وروته او دونه چې خلک لګي سیلاب صاحب ته و چې تا ته واده وکي صحیح ده یو خپل ورته وای ما ته واده وکي سیلاب صاحب مجرد ما کیمه ته وای یعنی بو څنګه جلې کې غټي وګدای نه راځي غټي مړ دي نه کی ازنه ساده نو بس مال واده وکا انت سیلاب صاحب ته ورته مال واده وکا ما ته واده درته کول خیر صحیح ده او ورکار څوک پیسې راولګي چې واده کو نو راغته صحیح ده بس پیسې چې بل راغلی ته واده کول خیره ښه او هغه ده ډوړې به چې راوړو ګاډي کې راوړو که په خر باندې راوړو ګاډي کې نه خر باندې به راوړو ګاډي کې راوړو ماشاءالله ډېر خوږ انسان و هغه وخت ښه نو سادات صاحب وای کنه څه وای نه بس زه دې راګیا کړم لګیا ما ده یو سره هیلپ کو وګره دلته بس تعالی پته ده کنه چې بوج زه ته روان ها بالکل مونږ هم نو ډن غاډن روان شو کومه خواته ار ټاور په طرف باندې زو او بس لخير سره خدای دې چې خبرونه دوستانو تر دغه ځای لیدلې کتلې خوندې ترې اخیستې او دغه چینل سره سبسکرایب کړئ د اختر ورځې شپې دي کوشش کوئ چې په خوشحالۍ تېره کړئ څوک درنه خفئ هغه په خلا کې ځکه مرګ ناڅاپي دی قسم په خدای چې بیا دا مرګونه داسې ناڅاپي روان دي خبر به شوې په پلانکې مړ شو فیسبوک مې خلاص کو په قرآن دومره پیښې شوې چې حد نه سیوا سره به سې خیر بخیر نوم دې چې ده بختالله ورځې څو ډوډۍ خورې ها ورځې یو ډوډۍ او ځکه داسې خوار شوی که نه ظالمه دوه درې خو باید وخورې که نه صحیح دی ډېره مننه نو تا خبره کوله په ډېرې بخښنې سره خدای دې وبخښم یا خیل صاحب فیسبوک خبره ته چې خلاص هو ولا صفه مې خلاصه کړه ولا څو پیښې مې وکړې من دې د اختر مخې له وګوره دا دې بل دې غریبۍ او دې مشکلاتو له وګوره دا پیښې بس مې خیل صاحب ولا ډېرې ودردولم بس خدای تعالی دې ورحمېږي ښه ژوند ده بس مزید دغه خلکو دي ساعت تېر ده او بس ګوره ګوړه او دا محمد الله ده ملکزی صاحب سلام سي مننه خوشاله اوسې مې خیل صاحب ته سلام استا په شمول د پیج ټولو یارانو دوستان ته سلامونه رب دو کې چې ټول براتره کروغ او د سیا جامې پرتن ولري یار ژوندې اوسې دغه شامپوګان کې غلط شامپوګان دي خلک وختان وباسي ولته نه ان شاء الله مو غلط شي نه خرڅ کړه نه خرڅ غلط شي شاده راکو راځي په ډایرکټ ګره ملکزی صاحب څنګه د اختر ته تیاران روان دي د خلکو راتک څنګه د په توکو کې قیمتي نه راغلي الحمدلله ولا سګال اختر چې دی بس خبر پامس پکې کېږي د ټولو او الحمدلله ټول هوادوال نړۍ مننه کوو
کور یې ودان ریټونه هم ډېر کنټرول کړي دي او هغسې ریټ یې روان کړی سره کم چې دی او مظلوم وس کېږي او بیچاره چې سره کم وس کېږي همغسې د هغې په دغه تبو باندې د هغې ریټونه روان دي. ډېره مننه. بس په کار همدا ده چې ریټونه باید کنټرول شي که نه موږ خو چې کنټرول نه شو بیا بریک نه نیسو. چینا ژبه کې وایي چانګ پانچون چنه په چانګ پانچون. بلکل چې معنی یې ته ورته وکړه دا معنی یې دا ده چې بس لږ ګټئ تلې ګټئ او دا چې په اخترونو کې په داسې نورو ځانګړو ورځو کې خپلې د کوم دکانداري کوم سودا شي داسې قیمته کوئ نو دا په دې معنا ده چې دا د یو انسان چې هغه په خپلو خولو دا پیسې ګټي او تاسې د هغه دغه وینه زبېښئ نو کوشش وکړئ چې خپلې هېوادوالو سره کومک همکاري وکړئ همداسې به یې که نه یو ترنم نه کوي ترنم کې والا بس خلک درته ولاړ دي یاره یو دوه ټپې وکړه ټپې به ورته وکړم خو په ترنم کې نه ترنم کې همداسې خو زه هم کولی شم پهلوان ته نه ښه کیسه منډې راوړم ګوره د مسافر باس حال وي یا بنهر وي یا بس پو خوړلې وینا زمانې د مسافر مل شي خدایا د مسافر مل شي خدایا د مسافر مل شي خدایا یا بنهر ویا بس پو خوړلې وینا زمانې پزول خرچی به مې کولا یوز د تربور په نو کرے ولګېدما زمانې. ډېره مننه ډېره مننه ملک زی صاحب خوشحاله اوسئ. دوستانو سادات صاحب خپرونه نو پوره شوې ده که خوښه دي په همدې ځای به خدای پاماني وکړو دا د نو ټولو مسافرو ته ټولو هېوادوالو ته ډالۍ بیا هم په ټولو غږ کومه چې کوشش کوئ په غریبو هېوادوالو باندې مو پام کوئ در سره ځکه ولسونه غریب دي هېوادوال غریب دي په توکو کې قیمتي مه راولئ. تاسې په لوی بخونکي خدای سپارم. زه مصطفی میاخیل او سید حمایت الله سادات دواړه درنه اجازه لو الله مو ول شي.